السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صادق یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې مې د غنمو د پاکولو ماشین راوړی ده او زرنده مې راوړې ده چې دواړه په شمسیانو او په یونیټ باندې چلیږي. دوستانو تاسو ته ښکارېږي دا څو دانې چغل ورته یایې یا مدبیز ورته یایې یا غلبیل ورته یایې، لکه کوم چې په تریشل کې لګېدلي دا رقم ته په دې کې هم چغلې لګېدلې دي. غنم ورته لویږي، هغه غنم ورته لویږي چې له تریشل چې راوړل کېږي، یعنې پرې مینځل سوي نه وي او پاک سوي نه وي. نو تر دې ماشین وځي، له دې ماشینه بعد ډایرکټ زرندې ته ورلېږي او زرنده اوړه ورڅخه جوړوي. په دې کې ډبره یو خواته کېږي، دغه پروړه چې ده دا بل خواته کېږي، ګیداره چې کوم ده دا بل خواته کېږي، ډبرې چې کومې دي پکې دا بل خواته کېږي، کاڼه یا کوچنۍ ډبره دا شی پکې وي او پوټۍ خاوره بل خواته کېږي. تاسو ته ښکارېږي څو نارې لري او پنکې ورته لګېدلې دي. په موټر باندې چلیږي، د ژوندي برق 3 لاینه موټر ده او هغو ته شمسیان ایښي دي او یونیټ ورته ایښی ده. نو په دې طریقه سره یې جوړښت سوی ده. تاسو ته ښکارېږي ناپاکه غنم چې له تریشل چې راوړل کېږي هغه دې ته لویږي او له دې څخه بیا وروسته زرندې ته لویږي چې اوړه ورته جوړېږي. یونیټ یې خراب سوی و، یونیټ مې ورته جوړ کړلو. نور پښتون شرکت یونیټ ده، 18.5 کیلو واټه ده. په ټاپه کې تاسو ته ښکارېږي 18.5 کیلو واټه یونیټ ده. دوستانو په دې یونیټ باندې په یو وخت کې هم د ژرندې موټر چلیږي او هم د غنمو د پاکولو ماشین چلیږي، موټر چلیږي، دواړه په یو وخت کې چلیږي. او چنجاور ورته لګېدلي که کوم یو بندوي کولی شئ چې بند یې کړئ. موټر تاسو ته په ویډیو کې ښکارېږي. دوستانو ډېره ښه زرنده ده ماشاءالله، دماغ خپله ډېره خوښه سوله او د دې زرندې هم اقتصادي تمامیږي، د خلکو لپاره په ارزانه قیمت باندې غنم ورته اوړه کوي او هم هغه له جنجاله چې خلاص وي. مخکې به هغه ټکټر ولو، ماشین به ول، ټکا به ول، سره بیان به سره ډېر وای او هغو به ډیزل خوړل، مصرف ورباندې راتلو، نو په خلکو ته یې په ګرانه بیه متول او د زرندې وال ته یې هم دوره فایده نه کوله. نو کوم سیستم چې په سولرو چلیږي هغه هم د زرندې وال ته فایده کوي او هم د خلکو لپاره اقتصادي تمامیږي. دوستانو دا موټر د په لویه تاسو ته ښکارېږي 3 دانې 5 بولټ ورته لګېدلي دي. اسټیکر درته رانږدې کوم، که سم نه سوستې پو نو بېرته یې له نږدې به یې درته وښایم اسټیکر. دوستانو ماشاءالله ډېر واړه او ډېر ښه اوړه کوي. دغه اسټیکر ده، تاسې یې وګورئ. که سم نه درته معلومېږي نو ویډیو فیوز کړئ او ویې ګورئ. دوستانو 14 دانې سولر لګېدلي دي. یونیټ یې خراب کړی و، علت یې دا و چې د سولرو کنکشن یې صحیح نه وی سوی. نو یونیټ مې ورته جوړ کړل او اوس مې د سولرو کنکشن هم ورته سیټ کړل. اوس مې انسټالیشن ورته سم کړل او سټارټ مې کړلو. دواړه په یو وخت کې چلایي، ماشاءالله ډېر خوندور راځي. دا سولر دی، هر یو سولر 400 واټه ده. د بکخیلو په بازار کې موقعیت لري. دوستانو کوم ویډیو خوښه سوي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. چینل تر نورو مسلمانانو سره ورسوئ. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله الله مو مل شه.